زموږ د مشران دي د بنسټ جوړ کړی د کرکټ یو هم چې لیدل نو خوشحالي دوه چې یو وخت به راځي ان شاء الله موږ به هم لوبه کوو. ما خو مینه د کرکټ نه ټینس بال سره پیدا شوې ده چې زه ډېر وړوکی یم ټینس بال مې کوم او هلکانو بار په بار سپورټونه مې کلي کې ټورنمنټونو کې چې ته کولی شې ته هډبال ته راشې اکاډمۍ ته لاړ شه ته هډبال میچونه وکړه هغې نه وروسته زه هلکانو سپورټ کړم زه راغلم اکاډمۍ ته او زما له خیره دا مې ژوند کې آینده د هدف مې ده د افغانستان نمایندګي وکړم. خو تقریبا 15 کاله کېږي 2020 مې شروع کړې ده او نبي اکاډمۍ ته راځم نو د 15 کالو کې انشاءالله خوشحاله به یم ته نه. ما خو 2021 کال نه کرکټ پیل کړ په همدې نبي اکاډمۍ کې او تقریبا 4 کاله مې د کرکټ څخه کېږي. ټینس لوبې کوو بس همغه نه کرکټ ته هیله پیدا شوې ده. مسلکي کرکټ ته چې راځي او کوي نو ډېر کار به کوي محنت به کوي خواري به کوي نو نور د الله په لاس کې دی. کرکټ ته باید سړی په ښه سترګو وګوري ځکه چې اړبال کرکټ باید موږ مخکې ویسو همداسې باید موږ خواري ورسره وکړو تر څو موږ د افغانستان یوه نمایندګي وکړو. موږ ته ډېره پکار ده چې ډېر محنت ډېره خواري وکړو دې تر څنګ فټنس وساتو خپل چې ځان نه بالر جوړوي باید فټنس یې هر څه ښه برابر وي چې د آینده لپاره ښه بالر اوسېږي. دا د خوشحالۍ ځای دی چې موږ راشد لرو نبي لرو ګربز لرو ابراهیم لرو ورلډ کلاس پلیران موږ لرو ټوله نړۍ موږ ته په تماشه ده او موږ نه زده کړه کوي لګیا دي. له محمد نبي حاجي صاحب نه ډېره زیاته مننه دلته راځي موږ سره خواري کوي هغه کوم شیونه چې د زده یې موږ ته یې راښیي او خپلې تجربې موږ سره شریکوي. اداري سټاف ټول الحمدلله بیخي ښه ده او کوچز موږ سره ډېره خواري او محنت کوي تر څو موږ کوم مطلب لپاره چې راځو همغه ته ورسیو. زما په نظر چې تعلیم ډېر مهم ده له کرکټ نه اول تعلیم ده او بیا کرکټ ده چې خپل تعلیم مکې هغې نه وروسته بیا کرکټ وکړي. کرکټ چې کلک بیا در سره تعلیم هم وکړي او تعلیم ښه ده. نو زما خپل والد صاحب دی هغه ډاکټر دی ما ته ویل اول ته فوکس په تعلیم وکړه بیا مې افغاني تعلیم 12 فارغ شوم سید جمال الدین افغان نه. څوک د ورزش سره هم شوق لري باید ورزش هم مخته یوسي او که زده کړه باید ورسره مخته یوسي. تر هر څه تعلیم مهم ده. همداسې ده د کرکټ دپاره هېڅکله هم زده کړې مه پرېږدئ چې اول یو هدف نه دی انسان وټاکي بیا دې کې سوچ فکر نه دی پکار بیا تاله پکار د خپل 100% ورکړي. کرکټ هدف مې ده غواړم د افغانستان نمایندګي وکړم خپل وطن د خدمت لپاره وګرځم. ارمان مې دا دی چې ښه بالر اوسېږم او بیا چې زه راځم اول ټیسټ بالر یم د ټیسټ میچونو دپاره جوړم بیا ون ډے او 20 بیا زه د خیر سره وکړم. دې ته خو باید خواري او محنت وشي او نور د الله کار ده چې څه د هغه خوښۍ کېږي. خلکو منډ دا ده چې افغانستان کې جنګ ده نه افغانستان د مینې ځای ده افغانستان د سولې ځای ده نو کرکټ د نګان انشاءالله افغانستان خلکو پیژندلی او نور به انشاءالله پیژني. الحمدلله زه به انشاءالله په ژوند کې چې ماته کومه څه ښکاري ښه آینده به ولرم. کرکټ چې دی دا د ښکلا لوبه ده د مینې لوبه ده د محبت لوبه ده او د سولې لوبه ده. د ورزشي لحاظه هر یو باید ښه اخلاق ولري او خپل انډیوال ښه وساتي څه چې ځان ته خوښوي باید هغه انډیوال ته خوښ کړي. زما په نظر باندې باید په ورزش کې په کرکټ کې په تعلیم کې په هر نگاه کې نو جنگ او جګړه ښه شی نه ده ځکه چې په ورزش کې باید سړی خپل خواري د خپل ورزش لپاره سړی اکاډمۍ ته راسي او جنګ او جګړې دغه شیانو ته ضرورت نشته. ورزشکار ته چې ورزشي اخلاق نه وي نو هغه بیا هېڅکله خپل هدف ته ځان نسي رسوی چېرته چې بدنیتي هغه یې مهمه ده چې بېرته په اخلاقو د ورورۍ غونډه ژوند وکړو. اول خو په کار نه څوک چا نه خفه شي او که چېرته خفه کېږي باید هغه کار وکړي چې هغه په کم خوشحالېږي. په دې سړی نه کمیږي که زه بخښنه غواړم ما بد وکړه یا ما نه بد وشو ته ما ته بخښنه وکړه نو دا یو ښه عادت دی باید هر سړی پیدا کړو د پیغمبر علیه السلام سنت دی. ځوانانو ته مو دا پیغام ده چې هر سره شوق لري باید همغه مخته بوځي هغه د زده کړې په برخه کې او د ورزشي په برخه کې. لکه څنګه چې ده وویل چې هر څه مثلا کوم فیلډ سره یې شوق کي نو همغه کې د پوره محنت او خواري وکړي نور کېږي انشاءالله. رښتینولي خو داسې یو شی ده که نه چې په انسان کې نو هغه خپل اهدافو ته رسولی شي. ځوانانو نه دا پیغام دی چې کوشش وکړي او تلاش وکړي تر څو مخته لاړ شي خپل هدف ته ورسېږي. اوس دغه ما ورته پیغام ده چې دوی خپل د سینیر لوبغاړي څوک دي لږ وخت نیم ساعت ټریننګ جیم ته ورکړي او ګرون ټریننګ ورسره وکړي فټنس وکړي. زه د ټولو نه مننه کوم له تاسو نه چې ماشاءالله ښه نظرونه یې وړاندې کړل. پریدیت میډیا نه مننه کوم چې راغلل د ځوانانو خبرې یې واخیستې واورېدې.